سلام علیکم دوستان ستړي مشئ. نن به د سوالونو درېیمه برخه شروع کوم. په دې کې یو څو سوالونه پوښتني دي چې د امتحان په وخت کې د چې ډرایوري د امتحان په وخت کې د موټر چلولو د اجازې نامې د امتحان په وخت کې د ازموینې په وخت کې اخیستل کیږي. د پوښتنې به تاسو وګورئ چې څنګه جواب ورکولی شئ. لومړی دلته نشته دي د یوه جوړه ژړې نښتې لیکو چې تقریبا 2 فوټه فاصله سره لري. د دې څخه یوازې د یو خصوصي کور ولارې ته اوښتلی شي، باید د یو کلک دیوال په شان وبلل شي او هیڅکله ځینې اوښتل ونه شي. د کیڼ خواته اوښتو لپاره د اوښتونکي ځای د پیل یا ختم معنا لري. دغه ژړې کرښې په خط کې په سرک کې دا ډېرې مهمې دي. دا دوې کرښې چې دي د دې دوو کرښو څخه هیڅ اجازه نه لري چې د یوې خوا څخه د بلې خواته واوړي. دا معمولا د هغه ځایونو کې لپاره ده چې دې خواته یو سرک ځي، د دې خواته د مقابل خوا څخه راځي. نو دا په هیڅ شان په هیڅ صورت باندې اجازه نه لري چې واوړي. نو دلته چې لیکلي د خصوصي کور والا ته دا صحیح نه دی، نه شي اوښتلی. باید د یو کلک دیوال په شان باندې وبلل شي چې لکه دا چې د دیوال سره ځان ټکوي، دې ته باید ور نه شي. د کیڼ خواته اوښتو لپاره د اوښتو ځای د پیل یا ختم معنا لري، دا نه لري. نو یوازې دغه تاسو کلیک کړئ یا ډکه ده کې دا خانه، نو دا سوال به ستاسو جواب به صحیح شي. بله پوښتنه داسې کېږي، که موټر په مخه درغی او لوړ یا فول څراغونه یې لګولي وه، څه باید وکړئ؟ د شپې تاسو روان یاست، موټر په مخه درځي او فول څراغونه یې لګولي دي، لوړ څراغونه یې لګولي دي، تاسو باید څه وکړئ؟ نو اول جواب، خپل لوړ یا فول څراغونه مخکني ډرایور ته ژر ولګوئ او خاموش یې کړئ. یعنې څراغونه ورته لګوي او خاموش کړئ چې هغه وپوهېږي چې یعنې تا هم فول څراغونه لګولي دي. دوهم، ښایي عبوري کرښې یا د سرک ښی غاړې ته وګورئ. او یعنې معنا دا چې په دا لاره کې چې ځئ مستقیم بیا مه ګورئ یا چپې خوا ته مه ګورئ، ځکه چې چپې خوا هغه موټر در باندې را روان دی. که تاسو چپې خوا ته وګورئ، سترګې مو رڼایي وړي، بیا لاره سمه نه شئ لیدلی. نو تاسو خپل د سرک ښی خوا ته ګورئ. دریم جواب، سرعت مو راکم کړئ او مخامخ خپل عبوري کرښې ته وګورئ. سرعت کم کړئ او مخامخ خپل عبوري کرښې ته ګورئ. مخامخ ګورئ نه، مخامخ به نه ګورئ، ځکه چې مخامخ چې وګورئ سترګې دې رڼایي وړي، جنګېږي د یو ځای سره. نو ته به خپل ښی خوا ته وګورې، ستا ښی خوا ته رڼا هم کمه ده او خپل د سړک رسته لاس پېژندلی شي چې دا زما د سړک دی، تر دغه ځایګې پورې زما حق دی چې په کښې کې ولاړ شم. نو دا دوهم صحیح دی. دا به دغه یو به تاسو نقشه کوئ، ستاسو سوال به جایز شي. بل سوال دی، د لوړ یا فول څراغونو څخه په باراني، واورینو او خموش چې دلته ورته فاګ ورته وایي په ورځو کې ګټه اخیستل کېږي. داسې ورځې چې غبار وي، دوړې وي یا خموش وي چې تاسو لاره نه شئ لیدلی، نو دوی وایي چې په تاسو د واورو په ورځو کې یا په باراني ورځو په څه ورځو کې ګټه اخیستلی شئ. نو دلته ورته جوابونه 3 جواب درکوي. ده د لوړ یا فول څراغ د کیفیت د لوړوالي په خاطر اړینه ده، یعنې ضروري ده چې موږ د فول څراغونه په دې خاطر ولګوو چې په فول څراغونو کې لاره ښه لیدل کېږي. دوهم جواب د دې لپاره دی چې مقابل لوري چلوونکي تاسو وویني. د دې لپاره یو شی چې هغه مقابل لوري ته وویني. دریم جواب دی، نورو چلوونکو ته د بد حالت خبرداری یا اکتر دی. نو دې ځکه تاسو پوهېږئ چې فول څراغ په دې باراني واورینو ورځو کې د دې لپاره ورکول کېږي چې مقابل لوري ته وویني. ځکه چې که تاسو کمزوري څراغونه لګولي وي، ډیم څراغونه مو لګولي وي، نو مقابل طرف تاسو نه وینئ چې بیخي غبار دی، لاره ښه نه لیدل کېږي. د دې خاطره ښه دی چې تاسو لوړ یا فول څراغونه په دغسې ورځو کې ولګوئ چې باران وي یا واوره فول وریږي یا خموش ورځې وي. بل سوال دی، دا سوال درته راځي، غواړئ چې د کور د مخ له سړک څخه کیڼ لوري ته وګرځېږئ. یعنې تاسې د کور د مخ د سړک یا ډرایوې څخه راوځئ او په عمومي سړک ته اوړئ. دلته غواړئ چې کیڼ لور ته تاسو عمومي جادې ته په کیڼ لور باندې داخل شئ. کومې جادې ته چې غواړئ وګرځئ، په هغې جاده کې یو عبوري کرښه چې نښې ورباندې سوي دي او تاسو ته ښودل سوي دي موجود دی. تاسو باید څه وکړئ؟ داسې کرښې دي چې دې خواته یې دغسې کلکه کرښه ده، ورپسې یې
میده د متقاطع کرښه ده، بیا دې خواته بیا یو متقاطع کرښه ده، بیا یو کلکه کرښه ده. دغسې دوې کرښې درته راځي. نو تاسو څه باید وکړئ د دې سره؟ جوابونه دي. تاسو کولی شئ مخکې تر دې چې د تګ راتګ معمولي لارې ته واوړئ، لومړی دې عبوري کرښې ته واوړئ. دوهم جواب، باید مخکې له دې چې د تګ راتګ معمولي جادې ته واوړئ د دې کرښې څخه کار واخلئ. دریم جواب، که چیرې کیڼ پلو ته ګرځئ نسئ کولی چې پر دې عبوري کرښې راتاو سئ. دا مهمه دا ده چې تاسو هر وخت چې د داسې پر لاره باندې ورځئ او غواړئ چې کیڼ خواته وګرځېږئ، نو بهترینه دا ده چې اول دغه مابین ته ځان واچوئ، ځکه که پر دغه ځای باندې نور موټران تیز تېرېدل او تاسو انن ورسئ ورته، امکان لري چې ټکر سي. نو دلته به ځان واچوئ، آهسته آهسته به ولاړ سئ، وګورئ چې هر وخت مو شی خوا خالي سوله، بیا به خپل عمومي سړک ته ووځئ، ښی سړک ته به ووځئ. بیا به دلته هم ښوولي دي درته، د دې ځای څخه تاسو وځئ، دغسې کرښه ده، ژړه کرښه ده، اول به دې کرښې ته واوړئ، په دې کرښه کې به یو ګوړی ولاړ سئ، یو لږ لږ ورو ورو به ځئ چې هر وخت تاسو ښی خواته لاره خالي سوله بیا به ښی خواته واوړئ. لکه دا موټر هم چې تلل راغلی دی، اول پر دې سړک باندې راغلی دی، بیا دې سړک ته اوښتی دی، په دې سړک کې وینئ داسې کرار کرار راغلی دی، دلته بیا وګورئ چې چپې خواته کیڼ خواته لاره خالي سوله، بیا د دې لارې څخه ورتېرېږي خپلې خواته. ولې دا چې راغلی دی دا سیده راځي، سیده راکټېږي دې خواته. دغه کرښه چې ده دا ډېره مهمه ده. ډېر وختونه خلک د دې فرعي سړک څخه چې ور واوړي سیده تېرېږي دلته او عمومي سړک ته ځان اچوي. دا ډېر خطرناکه دی، ځکه دې خوا نه معلومېږي، موټران ډېر تېز دي کله کله، نو که پر دغه سړک باندې کوم تېز موټر را روان وي انن تاسو سره ټکر کوي. بهتره دا ده چې تاسو اول چې ځئ چې کیڼ خواته ګرځئ، اول دې سړک ته ځان واچوئ او په دې سړک کې لږ ولاړ سئ، نو چې کله مو ښی خوا خالي سوله وموندل چې ښی خواته موټر نسته، بیا به تاسو ښی خواته واوړئ. دغه منطقې ته تقریبا امنیتي منطقه ورته وایي. په دې امنیتي منطقه کې معمولا سړی سیف دی. که تاسو کوم پرابلم هم پیدا سي پر لارې باندې او دغسې یو ځای مو پیدا کړئ، نو هغه ته ځان ور واچوئ، په دې کې تاسو سیف یاست، تاسو په امن کې یاست، نور موټران دلته نه راځي درته. بل سوال دی، تاسو ولاړ یاست او غواړئ کیڼ لوري ته وګرځئ، مګر نور موټران تاسو ته نږدې کېدونکي دي، تاسو څه باید وکړئ؟ یعنې تاسو د یو سړک څخه وځئ، د فرعي سړک څخه او عمومي سړک ته داخلېږئ، نو تاسو ګورئ چې نور موټران تاسو ته نږدې را روان دي، نو تاسو څه باید وکړئ؟ لومړی لارښوونکي اشاره ووهئ او سمدلاسه وګرځېږئ، همدغه ستاسو د موټر اشاره چې ده دا به ووهئ او وګرځېږئ. دوهم، کوم موټران چې تاسو ته نږدې کېدونکي دي هغوی ته د لومړیتوب حق ورکړئ. هغه موټران چې را روان دي هغوی ته به تاسو حق ورته ورکړئ چې هغوی تېر سي، بیا به وروسته تاسو تېر سئ. دریم جواب، خپله د را روانو موټرانو څخه د مخکې کېدو لومړیتوب واخلئ، یعنې په زوره ځینې واخلئ، ځان ور واچوئ ځینې واخلئ، نو دا صحیح نه دی. دلته به ځان نه ور اچوئ او دغه موټران چې اشاره چې ووایه دستي به نه تېرېږي، بلکې موټرانو ته هغه موټران چې سیده تېرېږي هغوی ته به اول حق اولیت ورته ورکړي، یا د لومړیتوب حق به ورته ورکړي. هغوی چې تېر سوله هغه نه وروسته به بیا تاسو تېر سئ په کراره باندې. وارخطایي به نه کوئ چې هله تلوار دی بس سړک ته وروځئ. که اشاره مو وهلې هم وي سړک ته ووتلست، بل موټر وولست، نو ګناه په تاسو باندې ده، مسؤلیت ستاسو په غاړه دی. که ټکر سولاست ټول تاوان پر تاسو راځي. دا وینه دلته ښوولې دی، داسې چې راځي، دا موټر چې راځي، داسې هر موټر چې راځي دوی ګوري چې دا موټر که داسې راځي، نو دلته دا موټر که فرضاً سیده تېرېږي، دی باید ودرېږي چې اول دا موټر تېر سي، بیا وروسته به دی دې خواته ګرځي. داسې نه دی چې دا موټر هغه یې ولیدی بس سیده به تېرېږي، هغه دې ودرېږي، نه. دا که سیده راتی حق اولت لري، که داسې ګرځېدی خو معلوم دی دا هم حق اولت لري، دا خپل ځان ته حق اولت لري. ولې که دا موټر داسې سیده راتی دې خواته، نو دی به تر هغو پورې درېږي چې دا موټر تېر سي، بیا به وروسته دی خپل نوبت اخلي. بل سوال داسې راځي درته، څه وخت کولی شئ چې یوازې د خپل پارکینګ څراغونه څخه د لګولو په ګټې اخیستنې سره موټر وچلوئ؟ د پارکینګ څراغونه ولګوئ او بیا موټر چلوئ. دا نو څه وخت تاسو کولی شئ؟ 10 دقیقې د لمر ختو مخکې یا 10 دقیقې د لمر لوېدو وروسته. دوم جواب دی هیڅ کله هم نه. دریم جواب دی د خمش په وخت کې کله چې د لیدلو ساحه کمه وي.
د پارکینګ څراغونه اکثر په دې زموږ ډېر نه کاروو ورسره واړه څراغونه دي هغه کله چې تاسو موټر په پارکینګ کې ودروئ دا کوچني څراغونه یې لګېږي د دې دپاره څه چې بل چاته خبر ورته ورکړي هم تاسو ته خبر درکړي چې دلته یو بل موټر ولاړ دی احتیاط کوئ ورسره نو تاسو د دې سره رفتار ته ضرورت نشته چې رفتار په وچلولی شئ هېڅ کله به هم د پارکینګ په څراغونو په لګولو باندې تاسو ډریوري نه کوئ موټر به نه چلوئ دغه د پارکینګ څراغونه دي واړه واړه دلته نشته کړي د پارکینګ څراغونه دي د پارکینګ څراغونه دي نو د دې پارکینګ د څراغونو سره چلول جایز نه دي د سکونت یا اوسېدو په ځایونو کې د ګړندیتوب حد که چیرې بل نوی لیکل شوی نو داسې بل ډول نوی ټاکل شوی دغه دی د سکونت په ځایونو کې باید په کوم سرعت باندې په کومه چټکتیا باندې تاسو موټر وچلوئ اول 15 مایله په غنټه کې یا په ساعت کې 15 مایله 10 مایله په غنټه کې یا په ساعت کې 15 مایله په غنټه یا په ساعت کې یعنی که چیرې تاسو په بل شی نه ولیکل شوی پر جاده باندې او تاسو د محلي سکونت کې ګرځېدلاست نو ستاسې نارمل چټکتیا 15 مایله په ساعت کې ده 15 مایله په ساعت کې دا د اوسېدو په ځای کې دی کوم ځای چې خلک اوسېږي کورونه وي کوڅې وي هلته د کوڅې نه او دغه سړکونه چې دي واړه واړه سړکونه په هغو کې 15 مایله او که چېرته لیکل سوي ورته چې 15 مایله یا 20 مایله بیا نو همغه امر چې هلته سوی دی هغه به تعقیبوي او که شی نه ولیکل سوی نارمل 15 مایله دی دا یو لوحه راځي درته او په دې کې به لیکلی وي 15 مایله تاسو په دغه 15 مایله نه زیات په دغه باندې نه ځئ چټکتیا باندې به نه ځئ که زیات لاړاست جریمه کوي تاسو د سره ترافیکي څراغ شاته منتظر یاست چې شی خواته وګرځئ یو پیاده تلونکی شخص تاسو د موټر شی خواته منتظر دی چې د هغه جادې څخه تیر سي کوم چې تاسو غواړئ ور داخل سي کله چې ترافیکي څراغ زرغون سي نو څوک د لومړیتوب حق لري اول جواب پیاده شخص حق لري چې لومړی تیر سي تاسو د لومړیتوب حق لري خو چې کله د پیاده رو خط مشخص شوی نه وي تاسو د لومړیتوب حق لري ځکه ستاسو څراغ زرغون سو تاسو پر اشاره باندې ولاړ یاست او په اشاره باندې انان څراغ زرغون سو و چې تاسو غواړئ وګرځئ نو څه به کوئ لومړی وګورئ چې پیاده شته که نشته که چیرې پیاده وو دلته به تاسو منتظر یاست ولاړ یاست دا ځای به ګوري تاسو دې خواته ګرځئ که دلته ګرځېدل دلته پیاده ولاړو چې تېرېدئ نو تاسو ضرور اخ نه لري چې تېر سئ اول به پیاده پرېږدئ چې پیاده تېر سي بیا به پس له هغه څه تاسو دې خواته وګرځېږئ که دا موټر وي که دا موټر خو لا مخامخ ځي دغه موټران چې ولاړ یا دلته دا موټران دلته اشارې ته ولاړ دي دا اشاره شنه سوه زرغونه سوله نو دوی حق نه لري چې داسې تېر سي دا به تر هغو پورې صبر کوي چې دا پیاده رو تېر سو بیا به دی تېرېږي او دا شلم سوال که یو څلور ته په نږدې کېدو د سور سترګه کوهونکي څراغ سره مخامخ سولاست څه باید وکړئ اول لومړی توقف وکړئ یعنی ودرېږئ او بیا په احتیاط حرکت وکړئ دویم جواب ودرېږئ او زرغون څراغ ته منتظر سئ دریم جواب خپل سرعت یا ګړندیوالی کم کړئ او اجازه ورکړئ ستاسو مخ ته موټران ولاړ سي که تاسو یو اشارې ته ولاړاست اشاره سره اشاره وه خو سترګه کې وهئ یعنی بل یې کوئ نو په هغه صورت کې د دې معنا دا ده چې احتیاط وکړه لاره اشاره خرابه ده تا ته د اشارې خبر درکړي نو اول به لږ ودرېږئ توقف به وکړئ سلو به سئ وبدرېږئ بیا به پس هغه په احتیاط باندې تېر سئ زرغون څراغ ته به ځکه نه منتظر کېږئ چې هغه خپله تا ته وایي چې معنا اشاره خرابه ده مه ورته درېږه او دا د خپل سرعت یا ګړندیوالي به کم کړي او اجازه ورکړي چې ستاسو مخ ته موټران ولاړ سي نه ته خپله حق لري چې تېر سي خو اول به ودرېږئ بیا په احتیاط باندې حرکت وکړئ د نن دپاره همدغونه بس ده تر بلې ویډیو پر الله عمل سه بله ویډیو به انشاءالله ژر درته نشر کړم خدای په امان